عزتمندو زمونږ د مختصره ویډیو د زلزلې او د زلزلې د متاثرینو باره کې مختصره ده دا چې بیګا شپه په ننګرھار او په کونړ او په شرقي ولایاتو کې او همدارنګه په پښتونخوا او نور ځایونو کې زلزله وشوله. دا خو د الله رب العالمین د قدرت نمونه ده او په دې کې مجرمینو ته عذاب دی، مؤمنانو ته او نیکانو ته عبرت دی، د توبې او د استغفار دعوت دی چې الله رب العالمین ته توبې او استغفار وکړو. دویمه دا ده چې کونړ کې خاص طور باندې په نورګل دره کې، مزار دره کې، څوکۍ کې او په نورو ځایونو کې، ننګرهار کې، درینور کې ډېر زیات تکلیف او تاوان جوړ شوی دی. څوک چې وفات شوي دي الله د شهیدانو ته بخښنه وکړي، زخمیانو ته د الله رب العالمین شفای کامله عاجله نصیب کړي. موږ په ټولو مؤمنانو مسلمانانو وسدارو ورونو باندې خیریه مؤسساتو باندې آواز کوو چې د زلزلې نه متاثرینو مؤمنانو مسلمانانو ورونو هر قسمه مالی او جانی کومک وکړئ او همدارنګه د ډاکټر صاحبانو د شفاخانو والا نه غواړو چې د زخمیانو تداوی په ډیر اخلاص باندې وکړي، په خپل همکارۍ او مرسته باندې وکړي او د امارت اسلامي د مسؤلینو نه تشکر او مننه کوو. د الله رب العالمین نه ورته توفیق غواړو چې د زلزلې په مورد باندې خپل عاجل اقدامات او کومک او مرسته شروع کړي، د الله دې ورته مزید توفیق هم ورکړي. بیا هم د مؤمنانو د مسلمانانو نه غواړو چې د شهیدانو په دفن کې، د زخمیانو په خدمت کې، د هغوی د کورنیو، د هغوی د یتیمانو او د هغوی سره هر قسمه مالی جانی کومک مرسته وکړي. موږ د دارالعلوم نانجباغ جلال آباد څخه ټول علما او مشایخ د دې غوښتنه کوو د خپلو دوستانو مسلمانانو نه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.